سلامونه. څه رقم کولی شو یو یو اس بي یا یو فلش مثال 14 یا 32 یا 4 جی بي نو موږ غواړو چې هغه په دوو پارټیشنونو یا ډرایبونو تبدیل کو. مثال زه 14 جی بي فلش تر سره په دوو پارټیشنونو یا په دوه ډرایب تقسیموم. هغه په هر کمپیوټر ته کله داخل کوم نو بیا به ما دوه ډرایب راړی. مثال یو سافټویر لپاره یو مثال لرنینګ یا بوکس یا مثال ټیوټوریال لپاره جوړو. د جوړولو طریقې ډیر آسان ده. بس رن تر ازم دلته لیکم سی ام ډي او دلته لیکم ډیسک پارت او بیا دلته لیکم لیست سلیکټ کړ ډیسک 1 راته او بیا د دې پارټیشن کلینوم. بیرته پرایمری پارټیشن پاسوم ورته. دلته راځم کریټ کا پارټیشن پرایمری دین سایز هم پسې اخلم مساوي ورکوم ورته وایم دا باید 8000 ام بي ځکه پارټیشن عموما په ام بي او بیا دې ځای نه فارمیټ ورته اخلم اف اس مساوي کله ان ټي اف اس نیو فایل ټیکنالوژي سیستم باید حتمی وي او کویکس باید فاست اجراسي. 8 جی بي پلس لما سره جوړ سو 8 جی بي یو پارټیشن یې جوړ سو خو هغه پارټیشن اوس په لما سره دلته دا راغلی د کچیر نوی راغلی نو بیا تاسو دلته لیټر ورته آسان کوي. مثال لیټر اساین کا لیټر د مثال د جی یا د ورته نور ایکوال ساين ورکول شي. بل پارټیشن څه جوړو دیغه یو بل طریقه کاروم دواړه سیم طریقې دي دا بیا ریپیټ کوو عین بیا د پارټیشن جوړول خو دا د جی یو آی په طریقه باندې کوم. دلته راځم ایگزیټ لیکم او دلته په دې کې لیکم سٹارټ کا کمپ ام جی ام ټی ډاټ ام اس سی دې باندې رائټ کلیک کوم نیو سیمپل اخلم او دې ځای نیکسټ فینیش هغه ته فارمیټ پسې اخلم نو 14 جی بي پلس په دوه ډرایبونو تقسیم شي. مثال د سافټویر لپاره یو د ټیوټوریال لپاره د دې پارټیشن فارمیټ سي د ما سره ان ټي پی اس او د دې پارټیشن فارمیټ سو ما سره پیټ 2 په یو کې وینډوز هم رن کولای سم یا مثال یو بل د سافټویر چې هغه بوټ لپاره یوز کیږي هغه هم کېدلی شي.